دغه درې صفات که چیرې بنده په ځان کې پیدا کړي دغه بنده بیا د الله محبوب ګرځي. الله د دې بنده سره مینه کوي. په دنیا کې که چیرې یو سړی د باچا سره تعلق پیدا کړي او باچا د هغه سره مینه او محبت کوي د هغه سره تعلق ساتي نو دته ډېر افتخار وي. د خپل همزولو ته وایي ولا نن باچا ته ورغلی یم ولا بابل ورځ مې ملاقات کې د باچا سره دا وویل دا په دورې افتخار وایي. که چیرې یو بنده مسلمان په ځان کې دغه درې صفاته پیدا کړي رب الارباب د شهنشاهانو شهنشاه الله جل جلاله به د ده سره مینه او محبت کوي. څومره آسان عمل دی. ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي. الله تبارک وتعالى د درو صفات والا بنده سره محبت کوي چې د درې صفات بخشي. اول التقیه د الله پاک جل جلاله څخه بیریږي. یو معنا د تقی علماء دا کړی ده چې هغه شان چې د غیب سره الله پاک جل جلاله راستولی دي موږ تاسو نه دي پر هغه باندې ایمان بالغیب. لکه موږ دا وایو امنت بالله وملائکته وکتبه ورسله پر الله ایمان وي د الله پر رسولانو ایمان وي پر کتابو ایمان وي پر آخرت او پر جنت پر جهنم پر ټولو باندې ایمان دې ته تقی وایي. او په هر عمل کې د الله پاک جل جلاله څخه ډېر بیریږي ډېر خوف لري او د الله هغه احکامات چې د الله د لوري پر ده پر سوي دي د الله د خوف او د ویر څخه په ډېرې مینه انجاموي. په ډېرې مینه یې کوي. هغه لمونځ پر وخت کوي لمانځه ته ډېر پر وخت ولاړېږي زکات پر وخت ورکوي روژې پر مینه نیسي حج بیت الله شریف د تلو هڅه کوشش یې مینه یې یو تلوسه یې دغه ته تقي وایي. الله پاک دې په موږ کې پیدا کړي یعنې د الله خوف او ویرې او د الله هغه احکامات او عبادات چې پر بنده باندې لازم سوي دي پر بنده باندې فرض سوي دي د الله جل جلاله د خوف څخه هغه په ډېرې مینه انجامول او سرته رسول دې ته تقي وایي. دویم الغني هغه کس چې الله پاک جل جلاله د زړه او د نفس غنا ورکړي مستغني وي. الله پاک جل جلاله دته مړه اروا ورکړي نفس مستغني نه د چا په دنیا کې سوچ بندېږي نه د دنیا په خاطر د چا سره حسد کوي نه د دنیا په خاطر د چا سره بغض کوي نه د دنیا په خاطر په چا پسې بد وایي نه د چا سره سیالي کوي نه د چا سره عارفي کوي. کم شی چې الله د تورکي په هغه خوشحاله دي په بنده باندې نور د ده اړه نسته. دا ډېر بهترین صفات دی. زموږ ستاسو کاروباریان وګوره په خپل همکسبه خلکو سره د ده مکمل اړیکې بندي. که هغه یو سودا کړې وه د دلته طبیعت په خراب دی دلته په خفای. الله پاک جل جلاله هر چاته خپل رزق اندازه کړی دی. دا په بیداري نه کیږي دا په ځغاسته نه کیږي. بس څومره اسباب چې غواړي هغه اسباب اختیار کړه دکان وباسه صفایه که پر وخت دکان ته ولاړ سه بس دومره پر تا لازم دي. نور واخوا ته ګټل ګراک را کشول په زوره باندې د بل رزق په خوله باندې څښل د انسان په لاس کې نه ده دا شی. نو دویم شی نفس مستغني وي د دنیا په خاطر د پیسو په خاطر د چا سره حسد او بغض غنا دغه نه کوي ضد نه کوي عارفي نه کوي. بس چې الله ورکړي په هغه راځي په ډېرې مینه باندې ماښام کور ته روان سي د الله شکر وبالي. دې ته عبد غني وایي دا الله پاک جل جلاله خوښوي دا صفت والا سړی. دریم صفت والا خفي ګمنامه سړی د فتنو او د فساد په وخت کې ګمنامه سړی الله پاک جل جلاله خوښوي. د دې علماو ډېر تفصیلات کړي. یو تفصیل دا کړی دی د علماو چې کله د فتنې او د فساد وخت وي دی خاموشي دا خاموشي د ته نجات ورکوي. ځکه بل روایت کې راځي نبي علیه السلام فرمایي من صمت نجا. که چا خاموشي اختیار کړي دا سړی نجات پیدا کوي نجات د ایمان پیدا کوي نجات د آخرت پیدا کوي. دې ته عبد خفي وایي. دویم علماو د دې وضاحت کړی ده چې په دنیاوي عهدو کې دی د هغوی خواهش دی نه د وزارت خواهش لري نه د صدارت خواهش لري نه د بلې عهدې خواهش لري. بس ځان یو ګمنامه سړی د الله یو عاجز بنده بولي. نو دا صفات والا کسان الله خوښوي. ان الله يحب التقي الغني الخفي. هغه کس چې د الله نه بیریږي او غنا د نفس لري مستغني وي د خلکو بې پروا
یو د الله سره تعلق ساتي د بل چا سره تعلق نه لري او دریم چې کوم دی الخفي هغه کس چې هغه ګمنام وي ځان په شهرت کې نه راوړي ځان د منصب او د کرسي او د دې لپاره هلې ځلې دی نه لري بس یوازې د خپل رب سره تعلق یې دا کسان الله پاک جل جلاله د دې سره مینه کوي الله د دې سره محبت کوي الله پاک جل جلاله دې د صفات په ملک کې پیدا کړي ګوري دا څومره غټه خبره ده چې الله زموږ سره مینه کوي او په دغه صفاتو اسانه دي الله پاک دې موږ ته نصیب کړي